بدخویه فیل. د هند د خلکو یوه کیسه. ونه یو وخت په یو ځنګل کې یو فیل اوسېدی. دی بدخویه او ورانکاری حیوان و. همیشه به یې رمباړې ختلې او له خولې به یې ځګونه بادېدل. د ځنګله ګرده ژوي ورڅخه په بیره کې و. بې ضرورته به یې ونې پرې کولې او څانګې به یې ور ټوک ټوک کولې. د ده د بد عادت په وجه د مرغانو ډېرې ځالې ړنګې او ډېرې هګۍ یې تر پښو لاندې چخنې سوې. لنډه دا چې د ځنګله د فیل د لاسه ګرده په تکلیف و. دی دوغنه پیاوړی و چې د ځنګله ډېر وحشي او خوني ژوي لکه زمري او پړانګان هم ورڅخه په څنګ کې ګرځېدل. یوه ورځ بې لارې فیل د ګیدړې سمڅه تر پښو لاندې چته کړه او د هغې په ډېر زحمت جوړ کړی کور یې په شبنیمو کې له خاورو سره خاورې کړ. د ځنګله حیوانات چې اکثره په سمڅو کې اوسېدل د فیل دغه عمل راوپارول. حیواناتو له فیله په پټه غونډه وکړه چې د ځان د بېغمه کولو لاره چاره وسنجوي. خو اسمان پورته و او مځکه کلکه. فیل ډېر پیاوړی و او دوی له ځنګله پرته د اوسېدلو بل ځای نه درلود. د ژوو غونډه خپره سوه. ګیدړې چې ډېرې په قهر وې یو وار بیا سره راټولې سوې او د فیل له شره د ځان ساتلو لارې چارې یې ولټولې. دا وار یو زوړ ګیدړ چې کرار ناست و شور یې نه کوه او لاره یې سنجوله. د شور ماشور په منځ کې سر راپورته کړ. ویې ویل د فیل چاره به زه کوم. تاسې بېغمه اوسئ. ډېرې اندېښنې مه کوئ. دې خبرې ټول غلي او خوشحاله کړل او هر یو په خپله لار ولاړ. په سبا یې زوړ ګیدړ فیل ته ورغی. د احترام لپاره یې ملا ورته لیندۍ کړل. ورته ویې ویل زما باداره په ما خپل شاهانه نظر ولوروه. یو وار راته وګوره. فیل کرار ور وکتل او وغوړېدی. ته څوک یې؟ څه ته راغلی یې؟ زوړ ګیدړ وویل صاحبه زه یو خوار او کمزوری ګیدړ یم خو تاسې د ځنګل د ټولو ستر مقام یاست. هغه به لا څوک وي چې ستاسې له سترواري منکر سي. ته له دا دغونه لویۍ سره سره ډېر مهربانه او ډېر لورونکی یې. ته د باچایي ټولې ځانګړنې لرې او په همدې خاطر د ځنګله ټول حیوانات غواړي چې تاسې خپل باچا وټاکي. لطف وکړئ د حیواناتو دغه غوښتنه ومنئ او موږ خوشحاله کړئ. د فیل سترګې له خوشحالۍ وځلېدې. د ځان تعریف خوند ورکړ. زوړ ګیدړ زیاته کړه صاحبه د ځنګل ګرده ژوي ارزومند دي چې ستاسې د باچایي کېدو په جشن کې برخه واخلي. دوی ټوله د ځنګل د منځ په یو میدان کې راټول سوي دي. حیوانات غواړي چې دغه جشن د ځنګل په منځ کې چې په زرګونه ځناور پکښې اوسي جوړ کړي او ستاسې د باچایي کېدو د مراسمو ننداره وکړي. زموږ نجیمانو پیشګویي کړې ده چې دا به ډېر بختور مراسم وي او پرېماني به ورسره راسي. فیل چې ټول عمر یې د عزت ارمان کړی و او دا دغونه بیرول او زورور یې هم د همدې دپاره ول چې خلک ورته په درنه سترګه وګوري. د زاړه ګیدړ خبرې ومنلې او له ګیدړ سره دستي د ځنګل منځ ته روان سو. دوی ډېر مزل وکړ. ګیدړ چې ویل یې د جشن ځای ور معلوم دی د مخه او فیل په پسې و. فیل د باچایي په نشي کې داسې غرق و چې نه یې لارې ته کتل او نه یې هم شاوخوا ته. یو وخت یو اوار خټین میدان ته ورسېدل. ګیدړ چټک سو او فیل هم پسې ګامونه ګړندي کړل. خو شبانیمه لا نه وه تېره چې فیل په خټو کې وموښتی. فیل چې د زرګونو حیواناتو لیدو او د خپل احترام شاندارې نندارې ته بیړه په قهر سو. ځان یې په خټو کې په ډېر زور سره وخوځوه راوخوځوه او په دې ډول نور هم په خټو کې بند سو. زوړ ګیدړ دی جبهدارې مځکې ته راوستی و. فیل کرار کرار په خټو کې دننه کېدی او زاړه ګیدړ یې ننداره کوله. فیل په قهر سو او په ولړ اواز یې ورته وویل ولې دې په غلطه لاره راوستی یم؟ زاړه ګیدړ ورته وویل ځکه چې تا ټول عمر په غلطو لارو مزل کوه. فیل چې له راوتلو ناهیلی سو
قهر یې په بیرې بدل سو او په ژړغوني غږ یې وویل: ګیدړ لالا، زه لږه چې په خټو کې بند سوم. ګیدړ ورته وویل: ته بندي سوې، خو د ځنګل نور ژوي آزاد سول.